خو کله چې د مکه مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت ته مخونی ولو مخالفت شروع کو نو په دې وخت کې څومره خلک مسلمانان شوه دي نو هغه ته سړی حیران شي او لوی لوی خلق مسلمانان شوی دي او دا غینه الله په دنیا کې ډیر لوی خیر خور کړي نو چې کله بدی باندې کار و نشو نو یو بل حربه ازماو کړو هغه داوا چې نبی صلی الله علیه وسلم خو لګیا د خلکو ته د الله کلام بیانای او د الله دین خلکو ته بیانای د توحید دعوت خلکو لور کوي د شرک نه خلک منع کوي نو راځي موږ بداسي وګو چې د خواته به بل دکان ګلاو کو پاګه کې به خلکو له گمراهی دعوت ورکو یعنی بی دیني ته به خلک را بولو او دسی خلک کوي باطل پرستو همیشه د پردا کار دی چې دسی کوي زموږ په معاشره کې متاسو زمون خو لګ تجربه وشوه تب کله یو ځی ته لاړ شي او حق مسله بیانې د الله د دین یو حق او سچ مسله بیانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سنت به خلکو پریخي یو طریقه او تب هغه بیانې نو مخالف بس کوي کله مولا په شکل کې دې بداسي وږي چې دې بم الته د قران درس یا شروع کی یا د حدیث په درس بنوم باندې یو شی شروع کی او مقصد به دای چې ستاسو دعوت مخونی سي مقصد دای چې ستاسو دعوت مخونی سي او دې کې چون کې نیت خرابې نو دا ډیر وخت نه چلیږي بس لګوروزو پوری به است ختم شي نو فاما الزبد فيذهب جفاء په قران کې الله مثال ذکر کړی دی چې دا خس او خاشاک چی دا به است ختم شي او کوم چې اصل سیز دی نو هغه بس مکه باندې پاتې شي هغه د حق دعوت دی او اهل حق دی او د حق منون کې او حق ته دعوت ورکون کی او نبی صلی الله علیه وسلم د الله د دین دعوت کوو او دی مشرکانو په خپل منځ کې مشوره وکړه چې راځي موږ د په مقابله کې دعوت شروع کوو دیم دعوت کوي دین ته او حق ته او توحید ته خلق را بلی موږ به باطل ته خلق را بولو موږ هم دعوت شروع خود دې کار د پر د سړی انتخاب پکار دی چې غډي روخيار سړی ډیر چالاک سړی ډیر عقلمن سړی او تقریر او د بیان چلم ول ورزي په خلکو باندې اثر می د یو سړی ګورو چې هغه دا کار وکړي نو د مدینې نه په یو طرف کې په طائف کې وسړی اوسېده د نظر ابن الحارث الجمحي په نوم باندې نظر ابن الحارث د طائف اوسیدونکو او علما د تاریخ ته د مبارک لیکي چې کانا رجلا رحالا د ډېر سفر کولې یعنی کله به ایران سفر کو کله به شام ته کله به فلسطین ته په دې مختلفو علاقو باندې وګرځیدا او اسیم د هغه انسان علم سیوای چې هغه سفر ډېر کوي د هغه چانه چې هغه سفر نه کوي نو مختلف علاقې لیدلې وي د مختلفو خلکو سره واسطه راغلي و د مختلفو دینونو مطالعه کړي و او لیکلو ولوستلم ورته نو الګ ول دا نظر بن الحارث نه دی ول دا سړی ټیک دی د مکه د مشرکان راټول شو نظر بن الحارث په طائف ته لاړ او د هغه ځای نه راوست چیرې موږ دې سړی مخنیوي کو خو موږ نه شو کولای او وسم دا خیال لې چې د په مقابله کې منګم د خپل دین دعوت شروع د باطل دعوت شروع کو او د دې کار د پاره ټول خلکو مشوره او اجماع دادا چې ته دې کار د پاره اهل او دا کار وته کې هغه ول زه ټیک ده چې تاسو ما باندې یقین او اعتماد دینو به زبر دا کار وکم دا نظر بن الحارث شو د راغه مکه ته او بیا د شکار وکړي چې مختلفو علاقو سفر وکړي ایران ته لاړې او شام ته لاړې او په عراق کې وګرځید او د قصو کتابونه راټول کړه د قصو کتابونه راوړو پاغه کې د ایران د رستم او د کسرا ل قصې پکې وي
او د شام د هرقل باچا او د نور مخکنو باچاهانو قصې بګي وي اس ټول دروغ وګنه دی باچاهانو د ځان د پر ځنې د خلک ساتلی چې هغه د خیالي قصې جوړي د باچاهانو د پاره چې خلک مطالعه کوي د باچاهانو او روپ د خلکو باندې پروت شي دا وړي روچت خلک دي نو دیوم د کتابونه چې دیو کوم معتقدین او درباریانی وغو د په اړه کې کتابونه او قصې لیکلي چې فرضي قصې جوړې کړي دا هغه فرضي قصو کتابونه واغستل په شام کې او په عراق کې او په ایران کې وغه مکه ته راوړل او بیا دې څنګه وکړو چې نبی صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې د قران دعوت خلکو لور کوو د حدیثو دعوت به ور کوو د توحید دعوت به ور کوو نو دې متخاطب مقابله کې لګیا او د قصې به خلکو ته کول دې لپاره چې د پیغمبر د دعوت نه خلک واړي داغه د مجلس نه خلک واړي او د چې کوم خلک د امام زهبي واقعي کړي د عجيبه او ناشنا په دې سلف کې عالم دی دغه واقعي لیکلی دا یو زلزلانه مې مسجد ته په هغه مسجد کې وسړی لګیا او خلکو ته قصې کولې اسی د دروغ قصې خلکو ته بیانولې ولما ته وکی خو ولما چې دا سوي ولډیر غوسه رااله ول به مې چې د وکی خو نو بیا لګیا شو موضوعي حدیث بیانول یعنی هغه احادیث چې منګړت دي او د ځان نه جوړ شوی چې د ځان نه جوړ کړي او پیغمبر علی السلام ته منسوب کړي چې د پیغمبر احادیث نو دې ګناول د دې بیانول خو ډېر لوی ګناه ده کنه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من حدث عني بحديث يرى انه كذب چا چې زماده طرف نه دسي حدیث بیان کړي چې ته پته او یقیني او چر دا دروغ دي نو فهو احد الكاذبين دیم یو د دروغجنو نه دي و ته پته دا چې دا د پیغمبر حدیث نه دی بلکې چا د ځان نه جوړ کړي دی او بهم بیانې نو دیم یو دروغجن دی چې پیغمبر باندې دروغ وي نو دا ډېر خطرناک خبره ده وې دا عالم وایي چې زه د چل مې وکړو یې ته خلق ناس ته لوی مجموعه نو زه ورلم ته مخامخ کې ناستم او د ترخون نه میخته ایستل ولغنا ته قار شي ته سګي ولما ودوی ته سګي ولا ته ویری زه حدیث بیانوم ولما وتویل چې ته دروغ وې او د پیغمبر په حدیث باندې عمل کوم چې پیغمبر وایي د ترخون نه یختو باسي سنت طریقه وې سړی په خبر باندې پوه شو چې مجلس ختم نو کله کله باطل پرست د څه کوي چې هغه استاد دعوت د ودرولو د پاره ته مقابله کې در شروع کی مقابله کې به مجلس جوړ کی چې خلک ستاسو مجلس نه واړي نو نضر بن الحارث شو الجمحي د کارم دقو چې نبی صلی الله علیه وسلم خو بټوري د ایمان بالغیب خبرې کولې چې اې د الله بندگانو حق منئ د الله دا کلام منئ په جنت باندې ایمان راوړی په جهنم باندې ایمان راوړی په آخرت باندې ایمان راوړی دا ټولې د غیب خبرې یو تا کولې الله په دنیا کې به سختي به باندې راځي ځکه په هغه کې د ایمان په قبولولو کې د خاص سنو سمراعات پکې نه وګره چې چا بګنی اسلام قبول کوغه ته نوکری ملاو شو او چا بګنی اسلام قبول کوغه ته نقد روپۍ ملا شي نو خو نو د راحت ژوندۍ نه وګره ټولې سخت وي پریشانای وي تکلیفونه وو ازمایښونه وو د مشرکانو طرف نه لوګي وي تند وي او در په در کېدلو ټولې سخت وي نو په دغه وخت کې چې اسلام راوړو اسلام به قبل وګوره دا ډېر اوچت مسلمان ځکه خو الله په قران کې صفت کړی دی کنه چې السابقون الاولون من المهاجرين والانصار چې د مادې نه بغیر چې تاسو مادي څه شی ملاويږي نو ته ایمان قبول کې او حق قبول کې اصل کمال خدا دی ینه ډېر د خلک دی چې هغه د فتح مکه په مقابله مسلمانان شو او نبی صلی الله علیه وسلم ول داسې مالونه ورکړي چې خلکو ته حیران خدای صفت قران نه کړي بلکې د هغه مسلمانانو صفت یې کړی دی چې هغه اسلام ته مخکېواله کړی دی مخکې شوی دی او د هغه سختو د ازمایښونو د تکلیفونو په وخت کې ایمان قبول کړی دی او دغه ارسي قبول کړي د دې خلکو قران بار صفت کړی دی نو نبی صلی الله علیه وسلم به دعوت ورکوونو دا خبر به کوله چې ګوره دې حق په منلو کې سمادي پیدا نشته د دنیا ګوره اوس په کې څه پیدا نشته ها پیدا دا چې تاسو کله سترګې پټې شوې د دنیا نه لاړی الله بدل جنت ترکی الله به تخپل رضا نصیب کی الله به د جهنم د ور نه بچ کی او الله به تخپل دیدار نصیب کی
نبی صلی الله علیه وسلم به دا د غیب خبرې کولې. او نضر بن الحارث چې ونو هغه به دا د کسرا بادشاه قصې به کولې او د رستم قصې به خلکو ته کولې. او باغ زمانه کې یو بادشاه تیر شوی او د اسپندیار بنوم باندې د اسپندیار قصې به خلکو ته کولې او د شام د بادشاهانو د هرقل د قصې به خلکو ته کولې. نو نبی صلی الله علیه وسلم بچ کله چاله دعوت ورک کنه او دا غینه پس به نضر بن الحارث ورغه هغه خلک به کېنول ول تاسو راشي کنه ولګوري د محمد هم تاسو دعوت درک صلی الله علیه وسلم او زما خبرې مو اوري نو چې قصه به وترونی ولا قصه به وتوکل او بیا به وتوی چې ګوره بماذا محمد احسن حديثا مني دا محمد دا خبرې زما د خبرونو په څه باندې خسته دي. او الباب وتوی چې هو يحدثكم باساطير وانا احدثكم باساطير اغه تاسو د قصې کوي او زمنه د قصې کوم ام د بخوانو امتونو قصې کوي او زمنه تر بخوانو امتونو قصې کوم د بخوانو خلکو بچاهانو قصې تکوم. نو د محمد خبرې زما د خبرونو په څه باندې غوړه او بهتره دي. دا خبرې به د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت د مجلس نه پس خلکو ته وکړي. او قران مجید د نضر بن الحارث دا ډېر خبيث کافرو قران په ځای په ځای ردونه کړی دي د خبرې را نقل کړی دي د کبر او غرور او تکبر ځای په ځای باندې را نقل کړی دی. نو دا خبره هم قران نه نقل کړی دا چې وقالو اساطير الاولين دي د مکی مشرکانو لکه نضر بن الحارث او د پشان نور خلکو د بداوی چې د قران خوښه د بخوانو قومونو قصې دي اساطير الاولين د بخوانو قصې دي. نو زموږ تر بخوانو خلکو قصې کوم محمد اند دکې صلی الله علیه وسلم نو زما د خبرې زما د خبرونو په څه باندې خېدي خو یو شان خبرې دي. او دا خبر مې د لپاره کولې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د مجلس نه خلق واړی داغه د دعوت خلکو ته سپک خاره کی چې مړه داسې خاص خبرې خو نه دي ولکه څنګه چې قصې کوم بس دیم قصې کوي. علماء لیکلي دي لکه په دې الرحیق المختوم کې مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمه الله غ نقل کړی دي چې د نضر بن الحارث په دې مجلس کې به یو بل قسم وا او هغه بل قصه دا وا چې د ځان سره جنکې ساتلې وي هغه ته به مغنیات ویلي مغنیات. نو دا د جنکې وی چې دی به ګډام کولا ډانس به کو او دغه سره سره به د لوب او غانې به ویلي. نو د به دا شکارو کو چې خپل اجره کې به د لکان راټول کړو او به د جنکو ته ویلو ویل چې په دې لکانو باندې شراب وسکي او غډاو ته وکي. هغه په دې لکانو باندې شراب وسکل او غډاګانې به ته وکړي. نو الګ او جبه بزړه کې ایمان هم نه نو جوانی کنه نو کوم دغه مجلسونه خو خینو چیرې د مجلس موږ د جوړ شي چې باغ کې شرابي او باغ کې خوراکونه او باغ کې جنکې غډاګانې کوي. نو دې ظالم به دې طریقه باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د مجلس نه خلق اړول چې الکان به ځان سره ملګری کړه. نو چې شاپ تقدیر کې او تندې کې به الله حق لیکلی او چیرې دې به حق مني او د حق تابعداري به کوي د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرتیا به کوي. دې ارس به وجود به الله د غزړ ته ایمان داخل کو دې مجلسونه به واړه وشته به مسلمان شي. او چې چا په تقدیر کې به ایمان نه نو بس هغه به دې شیزونه پس بیا روانو اب نور څو وخت خدا شیزونه به ته ملاویدل په ځوانۍ کې نو بس به پس روانو او د الکانو یو لوی ډله به پس ورپسې وا ځکه د الکانو خواهشات پوره کول. وی بیا به دینه پس نضر بن الحارث خلکو ته وی چې اشه زمام مجلس غوړه دی کده محمد مجلس غوړه دی صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیہ السلام به ته یادو ول دي ټول په یادو خبرې کوي او د یادو خبرې کوي چې دا کار بکیږي او دا کار به وشي او یو کار هم لانه دی شوی. او پاتې شوم زنه زما په مجلس کې شرابي زما په مجلس کې جنکې او د جنکو ګډاګانی محمد ابراهیم محمدی